السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې دوبۍ ته یو وخت کې رالمه، په یو جومات کې مې لمونځ کاوه. دا د ښځو په ځای کې دا پنجسرې پرتې وې، ډېره ښه پنجسره وه، یعنې باره وه راسره غلا که. اوس په خارج کې یم، اوس فکر کومه کله کله دا فکر راته پیدا شي چې په دې به دې غاړې بندې وي. اوه محترمه غاړې دې بندې دي، ستې بیخي لاس نه درېږي. کوم شي چې وقف سي هغه بیا نسي وړلی، د هغه مچت حق دی. فقهای کرام وایي یو شی چې وقف سو هغه بیا د چا ملک نسي ګرځېدلی. هدایه جلد دوم صفحه 240 کتاب الوقف. نو اوس چې کبر ته دوبۍ ته استولی سي وایستوه، که دوبۍ ته نسي استولی دلته په یو مسجد کې کښېږده، په راتېر وخت باندې د الله جل جلاله څخه عفو وغواړه. او که مساجد نه وي بیا د هغه پنجسرې اندازه قدر پیسې فقراو او مساکینو ته ورکړه. نو پنجسرې شته، ښه ښې پنجسرې شته، قرآن شریفان شته، غلا یې مه کوئ، سیده لاس ولې نه درېږي. بعضې خلک ولاړ سي له حرمین څخه قرآن عظیم شان راغلا کوي. دا خو نه وسو چې حرمینو ته قرآن عظیم شان واروړي، دین راغلا کوي. هغه وقف سوی دي، وقف للحرم دا پر لیکلي، یې راخیستي افغانستان پاکستان ته یې راوړي پښتانه. نو محترمینو د وقف په شیانو باندې کار مه لرئ. دا زموږ د مسجد قرآن عظیم شان دي، قرآنونه دي. دلته یو ورور دی، یوه خور د الله دې د دوی قبرونه د قرآن په رڼا باندې ښایسته وګرځوي. پیسې یې راستولې وې، مسجد ته د قرآنونه واخ. ما ډېر ښه ښه قرآنونه واخیستي، څو ملایانو یوړل، ملایان هم عجب ښه قرآن شریف ته افغانستان ته یوړل. ټاکه مو مالو وه، په بسته ملک کې مو قرآن نه پیدا کېږي، تا له دارالهجرې څخه یوړی، یعنې د مسجد قرآن یوړی چې دا یوه ټرم پر در راځي، بیا غرم پر در راځي، بیا بل در باندې راځي. نو خو دغه دی قرآن غلا یونکی مې غږ نه دی ورسره اوس نو په کوې څه ماره وایي د بل قرآن یې نه راباندې ربلېږي. نو موږ قرآن نه ور وړو چا ته، قرآن وړو اهل جوړ سي د دې چې قرآنونه توزیع کړي، قرآنونه تقسیم کړي. الله به رحم راباندې وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.